څوک چې مې د زړه د کوره ویستي دي څوک چې مې د زړه د کوره ویستي دي هغه خلک اوس زما په سر کې دي څوک چې مې د زړه د کوره ویستي دي هغه خلک اوس زما په سر کې دي لږ مې د نظره غورځېدلي دي لږ مې د نظره غورځېدلي دي ډېر مې مشته شوي په نظر کې دي. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زیم ابوبکر تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر زموږ سره ناست دی سراج الدین صاحب چې مقبول شخصیت دی د دو غزلې قطعې خلک ډېرې په سنجیدګۍ سره اوري موږ په یو امید د سراج الدین سراج صاحب خواله راغلي یو چې د هغو سره ستاسو ملاقات وکړو. استاد صاحب د یادونو په دې مازیګر کې زموږ سلامونه واخلئ. ډیره مننه کوم ابوبکر ستاسو او ستاسو د ملګري شبیر چې تاسو راغلی او زما نه پروګرام ریکارډ کوئ دا زما لپاره ډېر درناوی دی زه ستاسو شکریه ده. استاد صاحب ستاسو د نوو غزلو خلک انتظار کوي او په امید موږ راغلي یو چې کتونکو ته ستاسو څه نوې غزلې ډالۍ کړو. ښه جي ښه زما سره دلته دا یو کلام دی زما د درېیم کتاب جی چې ګل ښه دی که ګل دی د وربل ښه دی ګل ښه دی که ګل دی د وربل ښه دی او زلفې دې سنبل دي که سنبل ښه دی ډېر او خپله ژبه نه درځي شرمېږي نه خپله ژبه نه درځي شرمېږي نه یا پښتونه ستانه خو ګوګل ښه دی ډېر خپله ژبه نه درځي شرمېږي نه یا پښتونه ستانه خو ګوګل ښه دی او غم راله غلط کې غم خو نه راکوي غم راله غلط کې غم خو نه راکوي او بعضې خلکو نه بوتل ښه دی غم راله غلط کې غم خو نه راکوي بعضې خلکو نه بوتل ښه دی او حسن چې مې وستایو غزل کې حسن چې مې وستایو غزل کې نشنه شوه د خندانه دا غزل ښه دی ډېر ښه او هر کار کې د زړه خبره ما اوره هر کار کې د زړه خبره ما اوره او ځینې چارو کې توکل ښه دی او دا سماج اوس نور د اوسېدو نه دی دا سماج اوس نور د اوسېدو نه دی او یا سراج دی نه خو ځنګل ښه دی. ډېر ښه ډېره زبردست. استاد صاحب مینوالو ته که یو بل ښه شان غزل ډالۍ کړو موږ له هم ډېره مزه راکړله کتونکي به دې هم خوند وایلي. دا بل یو غزل دی جي دا د په یاد ویمه چې مړ شمه نه ته به مې کمی محسوسوي چې مړ شمه نه ته به مې کمی محسوسوي او رښتیا وایه چې ما به کله کله یادوي او آواز ته به دې څوک په انتظار وي د پایلو او بنګړي به دې په لیچو کې بیا چاته شړنګوي او دروغ به راته نه وایې رښتیا به وایې چې نه یمه جانانه بیا به سترګې توروي او په مینه دې شک نه کوم چې څو پورې ژوندی یم زما د مرګ نه پس به مې په زړه کې ګرځوي او چې کله ستا سراج د دې فاني دنیا نه لاړ شي نو ته به پکې څنګه د ژوند شپې سبا کوي. ډېر ښه ډېر زبردست. ګرانو کتونکو مینوالو دا و سراج الدین سراج صاحب او موږ به کوشش کوو چې د مختلفو ځایونو نه د مختلفو شاعرانو سره ستاسو ملاقات وکړو د روان پروګرامه پورې د کیمرامین شبیر احمد سره ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.